زما عزتمند و نن ز تاسو ته د امام شاذلی رحمهم الله تعالی نه منقوله یو عجیبه وظیفه بیانوم. داسې وظیفه و تاسو چرته هم په خپله زندګۍ کې نه وي اورېدلې. صرف د 3 ورځو یوه مختصر وظیفه ده او صرف 500 مرتبه یعنی 1500 پیرې ویل دي. ان شاء الله تعالی په یو ځل ویلو سره به الله جل شانه د ستاسو تمام حاجتونه او مقاصد پوره کړي، خو مکمل توجه او دیان سره او د زړه نه دا وظیفه کول غواړي. زما عزتمندو که په تاسو باندې قرض دومره ډیر وي چې د غرونو عمره برابر وي، نو تاسو د دې د وجې نه پریشانه یئ، د دې وجې نه په غم کې تکلیف کې یئ او په دې ټینشن کې مبتلا یئ چې زما دا قرض به د کم طرف نه پوره کیږي. نو زما عزتمندو د رمضان کریم دا بابرکته میاشت شروع ده چې په کومه ورځ هم د ستاسو خوښه وي، کم ټیم کې د ستاسو خوښه وي، تاسو دا عظیم الشان عمل کولی شئ. خو دا خبره یاد ساتئ چې دا وظیفه او دا عمل تاسو د مازدیګر مونځ نه بعد نشئ کولی، ځکه چې په دې کې 2 رکعاته نفل صلات حاجت کول دي او نفل د مازدیګر مونځ نه بعد نه کیږي. نور چې څه ټایم هم تاسو فارغ یې نو دا عمل تاسو کولی شئ. ان شاء الله تعالی د ستاسو د دغه قرضونو ادا کولو دپاره به الله جل شانه د ستاسو دپاره غیبي اسباب مهیا کړي. یا زما عزتمندو تاسو باندې د دشمن د طرف نه یره وي او خوف وي او تاسو دا یره کوئ چې ما ته دشمن نقصان راونه رسي، ما ته ضرر راونه رسي، نو زما عزتمندو تاسو صرف 500 مرتبه دا وظیفه کوئ. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به ستاسو پر حافظ او ناصر وګرځيږي. الله جل شانه به د ستاسو د هر قسمه دشمنانو نه که ښکاره وي او که پټ وي د ستاسو حفاظت بو فرمای. یا زما عزتمندو یو نوکر دی، یو افسر دی، یا دفتر والا دی، هغوی سره ستاسو څه کار دی، څه مسله ده، هغوی ستاسو کار نه کوي، ستاسو مسله نه اوري، نو زما عزتمندو هغه سره د میلاوېدو نه مخکې تاسو صرف 500 مرتبه یعنی 1500 پیرې تاسو دا ورد او وظیفه دا عمل وکئ. ان شاء الله تعالی چې ستاسو څه حاجت ته څه ضرورت دی او به ضرور پوره کیږي. یا هغه وروڼه او خویندې چې هغوی یا بهترین ځای کې منپسند ځای کې رشته کول غواړي، خو په هغې کې څه کسان داسې دي چې هغوی نارضا دي، په هغې کې اړام اچوي او د دوی دا نکاح او د دوی دا رشته نه کیږي. د دې لپاره هم تاسو دا عظیم الشان وظیفه او دا عمل وکئ. ان شاء الله تعالی چې کوم کس نه مني دا غزړه سخت وي، الله جل شانه به د ستاسو دپاره اسباب مهیا کړي، د دوی زړونه به الله جل شانه نرم کړي. ستاسو کم ځای کې خوښه وي، منپسند ځای کې به الله جل شانه تاسو ته رشته در نصیب کړي. یا دا رنګ زما عزتمندو یو ښځه ده، هغه د خپل خاوند نه تنګه ده، خاوند ورسره ظلم کوي، زیاتې کوي، وهي ټکوي یې، غصې پې کوي، سختۍ ورسره کوي، نو دې ښځې ته پکار دی چې دا وظیفه د 3 ورځې وکړي. ان شاء الله تعالی الله جل شانه ورته خاوند نرم دله وګرځوي او دومره نرم دل او رحم دل بشي چې دا ښځه ورته بیا څه وایي نو دا خاوند به د دې تابعدار وي او د دې خپو کې به پروت وي. د دې خاوند چې هر څومره سخت مزاج وي، سخت طبیعت وي، ان شاء الله تعالی مکمل به د دې تابعدار جوړ شي. د دې نه علاوه زما عزتمندو چې ستاسو څه مسله هم وي، نو د دې لپاره تاسو دا وظیفه دا عمل کولی شئ. دا د 3 ورځو عمل دی، خو لیکن زما عزتمندو که چېرې تاسو پوره توجه دیان سره وکړه، ان شاء الله تعالی په یو ورځ کې به الله جل شانه ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي. زما عزتمندو دا داسې مبارک کلمات دي چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام نمرود اور ته غورځولو، نو دغه ټایم کې حضرت ابراهیم علیه السلام دا کلمات مبارکه ولوستل. الله جل شانه په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې دغه اور ګل ګلزار وګرځولو او سلوي خرز الله جل شانه حضرت ابراهیم علیه السلام له بهترین رزق ور نصیب کو. یعنی دغه اور د حضرت ابراهیم علیه السلام د پاره
الله جل شانه د راحت سکون آرام اطمینان والا ذریعہ وګرځوله. دغه رنګ زما عزتمندو په غزوه بدر کې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته خبر ورکړی شو چې کافران د ستاسو د پاره راجمع کړي شوي دي راجمع شوي دي، لہذا تاسو د دینه او یریږئ. نو دغه ټایم کې هم صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا ورد وظیفه وکړه، الله جل شانه دوی ته فتح او غلبه نصیب کا. لہذا زما عزتمندو زمونږ به څه حاجتونه وي، زمونږ به څه مقاصد وي، زمونږ څه مسایل وي، الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره غټ غټ حاجتونه پوره کوي، لوی لوی پریشانې او مسلې ختمي. زما عزتمندو مکمل توجه دیان سره کول غواړي چې د کوم مقصد او د خواهش د حصول د پاره کې ان شاء الله تعالی ضرور بس تاسو هغه مقصد او تاسو ته په هغه خواهش کې کامیابی ملاويږي. او زما عزتمند او اعظم وظیفه طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم. کچری زما چینل مولا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټاله ولا نشان دی تاسو کلیک کړئ او سلیکټ الی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. زما عزتمند او زما د حوصله افزایی د لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا د دې په شان د نور خپل الفاظ منشن کوي ولیکي د د لپاره چې مال حوصله افزایی ملاويږي او نور ډېر خپل وظایف ز تاسو ته په دې چینل کې راوړم. او زما عزتمندو د دې وظیفې ترتیب او طریقې کار ډېر زیات بدل دی، تاسو مکمل توجه سره ورته غوږ کېږدئ کومې طریقې سره چې ز تاسو ته ویم هم په دې طریقې سره تاسو د وظیفه 3 ورځې جاری وساتئ چې څه ټایم هم تاسو کول غواړئ خو چې مکروه ټایم نه وي هغه ټایم کې تاسو دا وظیفه کولی شئ. طریقې دا د زما عزتمندو چې د ټولو نه مخکې به اول تاسو 2 رکعاته نفل صلات حاجت وکئ. کله چې مو 2 رکعاته نفل صلات حاجت وکړه نو بیا به تسبیح یا کاونټر وی تاسو برا واخلئ. د سورۃ آل عمران آیات نمبر 103 او 104 دا به تاسو لولئ خو په دې ترتیب سره چې زه څنګه تاسو ته ویم دغه شانتي به تاسو لولئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا كلچ وقالوا پورتا سراغلی نو حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوکیل. دا و 1500 پیره 500 مرتبه اولولئ. کله چې مداول استو نو ورپسې او بیا آیات نمبر 104 او یم ورپسې بیا اولولئ. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. نو دې طریقې سره به زما عزتمندو دا حسبنا الله ونعم الوکیل د دې ماس کې به صرف 1500 پیرې اولولئ. زما عزتمندو دا داسې بهترین او مجرب وظیفه ده چې تاسو هر در ته تللی هر چاته ولاړ هر چاته لاس په نامه باندې ولاړ وئ ستاسو مسله نه حل کېده ستاسو کار نه سمېدو تاسو دا وظیفه پوره توجه او دیان سره وکئ بیا تاسو ګورئ چې الله جل شانه تاسو ته څنګه کامیابی درکړي. د دې نه علاوه زما عزتمندو کچره تاسو دا وظیفه پسترګو باندې قتل غواړئ د ویډیو نه بغیر نو لاندې ډسکرپشن کې ما تاسو ته یو لینک درکړی پای باندې تاسو کلیک کړئ او زما چې کوم ویب سټ ته دا وظیفه پای کې هم موجوده ده تاسو پاره کې قتل شئ. لہذا زما عزتمند او ډیره بهترینه مجرب وظیفه ده په خپل هم کوي خپل رونو دوستانو سره د هم د صدقه جاریه په تور باندې شیر کوي. ملاوي کوم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه ترا کوي دلوي الله پامان.